زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب په څنګ کې د بیل یا غنټې نشان ووهئ د نوي ویډیوګانو لپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران کتونکو، ډاکټر بختیار بنګل یم. راځم یوه بله ویډیو تاسو ته برابروم چې ممپلي یا کوم چې تاسو په تصویر کې ګورئ پلي څه ګټې لري د روغتیا لپاره. اکثره خلک دا فکر کوي چې ممپلي یا پلي د روغتیا لپاره نقصان لري او په همدې خاطر دوی نه غواړي چې ممپلي یا پلي استعمال کړي. پلي یا ممپلي روغتیا لپاره ډېره ګټه لري. اول د ممپلي د وینې کلسترول ټیټوي. دا خواړه له انرژۍ څخه ډک دي، سربیره پر دې چې زیاته کالوري، انرژي او غوړ لري. بیا هم څېړنو ثابته کړې ده چې ممپلي او د ممپلي کوچ د وینې کلسترول ټیټوي پرته له د وزن زیاتولو څخه وي. دویم د ښکلي اندام. ممپلي او د ممپلي کوچ خوړونکي به سربیره په ډېر کالوري مصرفولو بیا هم ډنګر بدن ولري، ځکه چې ممپلي په بدن کې د اضافي وزن مخه نیسي. دریم غوره غوړ. ممپلي د اضافي وزن په کمولو کې ډېره زیاته مرسته کوي، که څه هم زیات غوړ لري، خو بیا څېړنو دا ثابته کړې چې نړۍ پر مخ له غوره غوړیو څخه د ممپلي غوړ دي چې کلسترول ټیټوي، په وزن کمولو کې مرسته کوي. څلورم حافظه چټک کوي. ممپلي یو له هغو خوړو څخه دی چې پر اعصاب مثبت اغېزه لري. په ممپلي کې موجود ویټامین B3 له ډېرو نورو روغتیایي ګټو سربیره اعصاب فعالیت پیاوړی کوي او انسان د حافظې وړتیا زیاتوي. ممپلي ډېر مهم دي چې یو د وینې کلسترول ټیټوي، دویم د ښکلي اندام سبب کېږي، دریم غوره غوړ دی او څلورم حافظه قوي کوي. که چېرې غواړئ چې تاسو دغه څلور شیان په تاسو کې رامنځته شي، نو باید پلي یا ممپلي استعمال کړئ. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې، لایک او شیر یې کړئ. زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتلو څخه